دا ورو سوال کړی دی چې موږ په امام پسې شاته ولاړو د ماښام په مانځه کې، نو هغه چې کله د درېیم رکعت ته راپاڅېدو نو جهرن سوره فاتحه شروع کړه، نو شاته مقتدیانو سبحان الله سبحان الله ویل شروع کړه او امام سجده د سهو دپاره ونه کړه، سجده سهو ونه کړه. نو دوه سواله دي، یو د خلکو چې دا فتحه ورکړه او سبحان الله سبحان الله وي دا طریقه صحیح وه که نه وه، او دویم د امام خو سجده ونه لګوله، سجده سهو ونه کړه. الجواب سنت طریقه دا ده، سنت طریقه چې د ماښام او د ماسخوتن د دویم رکعت نه بعد چې کوم رکعتونه دي، د ماښام هغه درېیم او د ماسخوتن هغه درېیم او څلورم، په دې کې به قرت امام په خاموشۍ سره کوي، یعنی سرن به کوي، جهري به یې نه کوي. دا سنت طریقه ده. او که جهرن یې وکړه، که دا تلاوت یې جهرن وکړو نو څه حرج پکې نشتی، نقصان پکې نشتی، خو صرف دومره ده چې یو سنت کار یې پرېښودو. ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې کله ناکله به هغه په دې سري رکعتونو کې هم یو نیم آیت تیزه و، یو نیم آیت باندې به اواز تیز کو، صحابه کرام ته به یې واورو. نو دې نه ده ثابته شوه که یو سړی جهرن وکړي نو سنت طریقه ترې پاتې شوه، بس غوره طریقه. نو غوره امام دپاره دا دي چې دی په دغه رکعتونو کې جهرن قرت ونه کړي، الا که چېرته یو نیم آیت په جهر سره کې هغه هېڅ خبره نه ده. او که چېرته جهري تلاوت یې وکړو لکه څنګه چې دی امام په درېیم رکعت کې وکړو او مقتدیانو وله فتحه ورکړه او سبحان الله وي، نو هم څه حرج پکې نشتی. یعنې مطلب دا شو چې مقتدیانو وله فتحه ورکړه چې په دې سنت طریقه باندې عمل وکړه، څه حرج پکې انشاءالله نشتی. او په ده باندې سجده هم نه ده لازم. ولې؟ ځکه سنت طریقه ته پاتې شو، نو په ده باندې سجده نه ده لازم. ضرور وایي چې زمونږ امام بیا سجده ونه لګوله، نو هېڅ خبره نه ده، مونځ د هغه هم صحیح دی او مونځ ستاسو هم صحیح دی. والله اعلم.